تاسو څنګه کولی شئ چې د واتساپ لپاره سټیکران جوړ کړو؟ البته خپل په نامه خپل په تصویر کولی شئ چې خپل د خوښې سټیکران په یوه کلیک باندې جوړ کړئ. سلامونه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ و روغ خوښ او خوشحاله بس که دا ستاسې لومړی راتګ وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. له ټول نه مخکې زموږ نوې هر اپډیټ ویډیو در تاسې پر در ورسېږي. که غواړئ چې د موبایل جالبې زده کړې په اړه نورې ویډیوګانې او زموږ سره په ګروپ کې یوځای شئ، نو ټلګرام چینل لینک درته درځم، هلته کلیک پر وکړئ، مستقل موږ سره کولی شئ چې په ټلګرام چینل کې ملګري شئ. نو راځه ملګرو په ویډیو پیل کړو چې موږ تاسې څنګه کولی شو چې خپل د موبایل لپاره دا سټیکران جوړ کړو. یعنې خپل د نامه څخه کولی شئ چې جوړ کړئ، ملګري ته یې واستوئ، یا خپل تصویر یا هم کوم چې ستاسې خوښ وي، که د فلم څخه غواړئ یو سټیکر جوړ کړئ، هره طریقه تاسې کولی شئ چې خپل په طبیعت باندې سټیکر په یوه کلیک جوړ کړئ. د دې لپاره به موږ تاسې د پلی سټور نه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، چې هغه اپلیکیشن دا به تاسې د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ. ما بیا لینک د ټلګرام چینل کې درته شیر کړی دی، چې کلیک پر وکړئ ډایرکټ مو وړي پلی سټور ته. نو د هغه ځای څخه کولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ. کله چې همدا را ډاونلوډ کړئ نو پر دې اپلیکیشن به کلیک وکړئ. دلته د ضرب د جمع علامه چې دغه ته به راسئ، دا ځای ته دلته چې کله راځئ د جمع علامې ته پر دې به کلیک وکړئ. دغه سټیکر لپاره به نوم ورکړئ. مثال په دغه خانه کې به نوم ورکړئ، په دې لاندې خانه کې به هم یو نوم یو شی ورسره ورکړئ، نو پر تایید به کلیک وکړئ. زه اوس غواړم دغسې ما یو څو توري ورته ولیکم، نو بیا بېرته پر تایید کلیک کوم. اوس په دې خانو کې تاسې کولی شئ چې انتخاب کړئ چې کومه خانه ستاسې خوښه وي. زه پر دا دوو باندې کلیک کوم چې 2 ثانیې وخت نیسي. دلته مو کلیک پر وکړئ، نو دلته زموږ د موبایل د ګالرۍ څخه کولی شئ تصویران هم راواخلئ، سټیکر ځینې جوړ کړئ، کولی شئ چې یو ویډیو راواخلئ، د هغه سم سټیکر جوړولی شئ. زه اوس مثال دغه یو ویډیو رااخلم، دغسې سټیکر جوړوم. پر دغې ویډیو باندې کلیک کوم، دغسې یو دانه سټیکر جوړوم. کله چې پر دې کلیک وکړئ نو اوس په دې ویډیو کې چې هره صحنه ستاسې خوښ وي کولی شئ هغه صحنه ځان ته انتخاب کړئ. نو زه راځم دلته دغه صحنې ته راځم، د پیشو په حرکت کې روانه ده، نو چې دا کله دا صحنې ته جوړه شول نو لږ شاته کوم، نو اوس برابر شي. کله چې د هره صحنه ستاسې خوښه شوله کولی شئ هغه صحنه پر ودروئ. نو د هغه لپاره به تاسې راسئ، په د تایید بټن به دلته کلیک وکړئ. په د تایید به چې مو کله کلیک وکړئ ستاسې سره به دا سټیکر د جوړېدلو په حالت کې دلته به تاسې ته مثال وخت ښیي چې دومره وخت نیسي، یعنې دغه چې کله 100% پوره شي نو ستاسې سټیکر به تاسې واړوئ دغه ته واتساپ ته، چې هر واتساپ ستاسې خوښ وي هغه ته به یې واړوئ. نو زه تر هغه وخته پورې ویډیو سکیپ کوم، در ومې چې کله دا پوره شو ورته په ویډیو پیل کوم. دلته دا نور اپشنونه چې د هغو څخه کولی شئ چې استفاده وکړئ. دا یو اپشن چې دی دغه په دغه تاسې کولی شئ مثال د تصویر څخه کوم بغل ایسته کوئ کولی شئ چې ایسته کړئ. نو دلته که بل تصویر ور اضافه کوئ هغه کولی شئ په دا ځای کې، او دلته په دغه ځای کې بیا دلته کولی شئ چې یو نوم ورشي چې تاسې ورته لیکئ کولی شئ. دلته کولی شئ یو بل سټیکر ورسره اضافه کړئ، هغه هم کولی شئ. نو راځه موږ نور هېڅ سیټینګ نه پکې کوو، راځه کلیک پر کوو چې ولاړ شي ګالرۍ ته، دا سټیکر زموږ سره په ذخیره شي. پر دلته به کلیک پر وکړو، دا لوډینګ نیسي. کله چې لوډینګ خلاص نو زموږ سره به ذخیره شي. بیا به موږ تاسې دا واتساپ ته اړوو. په دغه رقم باندې تاسې کولی شئ د خپل موبایل لپاره ښایسته سټیکران کولی شئ د فلمو څخه وي او د ویډیوګانو کولی شئ، او یا خپل د نامه څخه په تورو باندې کولی شئ لیکنه وکړئ، د دې سټیکر جوړ کړئ. هر رقم چې ستاسې خوښ وي خپل په طبیعت سټیکر جوړوی شئ، چې ستاسې خوښ وي هغه رقم سټیکران جوړوی شئ. نو زه ویډیو تر هغه وخته اوس ګورئ ملګرو دا سټیکر زموږ سره جوړ شو. نو موږ تاسې به اوس سټیکر څنګه اړوو دغه ته واتساپ ته. دلته به راسئ، پر دغه ځای به کلیک وکړئ. کله چې رالاست پر دا واتساپ اپشن به کلیک وکړئ. دلته چې مو کله کلیک وکړئ دلته زموږ سره هر څو واتساپ چې تاسې په ټلیفون کې لرئ هغه راپورته کړئ. نو زه غواړم مثال پر دا خالي واتساپ باندې کلیک کوم. نو اوس په د تایید دلته به کلیک وکړئ. دا اوس دا سټیکر لاړې زموږ سره واتساپ ته. موږ تاسې به اوس څنګه معلوموو چې دا سټیکر واتساپ ته تللی که نه. راځو واتساپ ته. کله چې واتساپ ته رالو نو زه واتساپ را خلاصوم. دلته اوس غواړم چې سټیکر معلوم کړم چې کومه دی موږ ته راغلی دی که نه دی راغلی. نو دغه لمبر ته زه استوم د سټیکر. دلته ګورم په سټیکرانو کې چې آیا راغلی که نه. دلته ملګرو تاسې کتای شئ چې هغه سټیکر دی دا پای ته راغلی دا دی.
دا مو ملګرو سټیکر دی چې جوړ سو. په دغه رقم باندې تاسې کولی سئ چې خپل په موبایل کې ښایسته سټیکران جوړ کړئ او ملګرو ته یې واستئ دا ښایسته ویډیوګانو لپاره. زموږ یوټیوب چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ، له ټول نه مخکې زموږ نوې هر اپډیټ ویډیو در تاسې پرې در ورسېږي. په خدا کې اجازه د الله په امان. شکرا.